دوستی سو پروگرام دے پروگرام تو وڑ گیا وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پښتو یو نوی فلم پښتو فلم انډسټري کتونکو ته ورکوي رکشې والا. د رکشې والا فلم په حواله له تاسو سره اهمې خبرې او خپل تبصرات تجزیه پیش کول غواړم، خو تر دې لمخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کی، سبسکرایب کی، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. ګرانو کتونکو، راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې ارشد خان د کتونکو د فاره یو نوی فلم تیار کړی دی، رکشې والا. د رکشې والا فلم نمایش به په 8 دسمبر 2023 د پېښور په ارشد سینما کې او د کراچۍ په مسرت سینما کې نمایش ته پیش سي او کتونکي به خوند په واخلي. د دې فلم متعلق ارشد خان په خپله دا خبره کوي چې د دې کهانۍ به دومره زبردسته وي چې دا به د هر غریب د کور کهانی وي، د هر رکشې والا د کور کهانی به وي. ارشد خان چې کوم فلمان جوړوي په هغو کې که ستاسو په یاد وي تر دې له مخه یو فلم د جوړ کړی وي شهنشاه باچا. په شهنشاه باچا کې ټوله کهانۍ پر مور باندې جوړه وه، دومره بهترینه کهانۍ وه چې کتونکو هغه فلم کتلی نو د کتونکو په سترګو کې به اوښکې ضرور راتلې. توقع دا ده چې د رکشې والا فلم کهانۍ به هم دومره بهترینه وي چې کتونکو ته به یو وار بیا د خوند فلم میلاو سي. ګرانو کتونکو، د ارشد خان د دې فلم رکشې والا ټریلر په سوشل میډیا باندې وچلیدی، تاسو به کتلی وي. له دې ټریلره دا پته لګاږي چې د رکشې والا یعنی په دې فلم کې چې مین کریکټر څوک ادا کوي، شاهد خان به په یو ناجوړي ناروغي په دې فلم کې اموخته کاږي. له ده سره به پیسې نه وي، دی به غریب وي، د رکشې ډریور به وي. نو هغه ستونزې به د ده په کور کې، د ده په چاپیریال کې، د ده په ملګرو کې هغه ستونزې د حل کولو کوشش کاږي او د دوی کور د ده ملګري به دومره وس نه لري چې هغه ناجوړي ناروغي په یو بهترین هسپتال کې د هغه سکم دی علاج وکړي. نو دا کهانۍ به راخستی وي، په دې باندې به دا فلم تیار سوی وي، جوړ سوی وي. توقع دا ده چې دا فلم به یو ځل بیا د شهنشاه باچا ریکارډ مات کړي، د شهنشاه باچا غوندې فلم به وي. او له دې سره سره په سوشل میډیا د یو وکیل یوه خبره ډېره شیر سوله کتونکو ته ورسېده. ټیک ټاک پر هغه خبره باندې ډېر ټیک ټاک جوړ سو او وکیل دا خبره کړې وه چې پروګرام تو وړ گیا. نو په رکشې والا فلم کې شاهد خان دا ډایلاګ وایي، عمران خټک ورته یایي چې اوس دی څه پروګرام دی، دی ورته وایي پروګرام تو وړ گیا. یعنی د کتونکو د انټرټینټ دپاره یا دا ډایلاګ هم په دې فلم کې اچولی دی. ګرانو کتونکو، چې یو فلم جوړاږي د هغ فلم له کهانۍ سره سره داسې خبرې، داسې ډایلاګ په هغ فلم کې یو فلم ساز، یو ډایرکټر اچوي چې په هغو ډایلاګو، په هغو خبرو باندې کتونکي خوند واخلي. ګرانو کتونکو، دا و د رکشې والا فلم متعلق له تاسو سره خبرې اترې تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاسته. د خدای په امان.